حدیث کې راغلی د شپېلۍ چې کله والی کېږي وایي چې کله د اواز شروع شي دا به داسې خوږ اواز وي. وایي روایت کې راغلی دی وایي چې الا اصغى لیته وایي دا انسان به دا خپل دا څټ داسې کوږ کړي د دې شپېلۍ سره چې کله د اواز شروع شي او ورفع لیته او بیا به د انسان دا څټ داسې اوچت کړي چې دا کوم اواز شروع شو دا سره کوم اواز دی او الله ته د دې پته ده چې دا به څومره وخت اخلي دا شپېلۍ. وای د شپېلۍ به شروع شي وای د انسانانو باندې به هیبت راشي او داسې هیبت به راشي چې د انسانانو نه به زړونه وځي انسانان به مړه شي. او حدیث کې راغلی دی اول چې د شپېلۍ اوري هغه خلک به اوري چې هغې اوښان خړوبوي نو دغه خلک به د شپېلۍ واوري او د هغې نه پس به هغه خلک اوري چې دوه کسان او د جامو والی د کپړو والی دا جامه به داسې خوره کړي او په دې کې به دی بخبل مابین کې دا جامه په دې باندې خرڅوي دا جامه به خوره کړي او د شپېلۍ اواز به شروع شي او خلک به ډوډۍ خوري او د شپېلۍ اواز به شروع شي. د انسانان به مړه شي د دې هیبت د وجې نه. ملایک څومره قوي مخلوق دی ملایک به هم د دې شپېلۍ د وجې نه او د هیبت د وجې نه هغوی به مړه شي. ټول مخلوقات په ځمکه اسمانونو کې چې کوم زنده سر دي د دې شپېلۍ د اواز د وجې نه به ټول مړه شي او ټول به وفات شي. صرف اسرافیل علیه السلام به پاتې شي. اسرافیل علیه السلام به وایي چې یا الله لم یبقى غیري و غیرک یا الله یو زه پاتې شم یو ته پاتې شولې نور هېڅوک نشته دی. وایي الله رب العالمین به اسرافیل علیه السلام ته وایي چې موږ ته مړ شه وایي آخر به اسرافیل علیه السلام هم مړ شي. ټول انسانان زنده سر په دنیا کې او په اسمانونو کې دا ټول به ختم شي صرف یو الله رب العالمین به پاتې شي. قرآن کې الله د هغې نه تعبیر کړی کل من علیها فان په دې مخ د ځمکه چې کوم زنده سر دی دا به ټول ختم شي. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام صرف د الله رب العالمین مخ او ذات به پاتې شي او نور ټول خلق به ختم شي. الله رب العالمین به دې ټیم کې دا غږ وکړي چې لمن الملک اليوم ای زما بندګان اوس د چا باچهي ده چې په دې دنیا کې ستاسو باچاهانې وي او ځان ته هم باچاهان ویلې اوس باچهي د چا باچهي ده. حدیث کې راغلي ما بین النفختین 40 د دې دوه شپېلو په منځ کې 40 دي. نو ظاهر د روایتونو معلومیږي چې 40 کاله به دا انسانان مړه پراته وي. د هغې نه پس به الله رب العالمین اسرافیل علیه السلام را ژوندی کړي